راشه نن سبا د بچو د لاسه خلکو مور بلا بالکل پرېښودي چې مور بلا پکې لا وایي ستر صرف بچی دی او بچی دی نو بیا ښځه ده د دې نه هغه نه خلاصېږي چې مور پلار حقوق ادا کړي. الله په قرآن کې همیشه د خپل حق سره د مور پلار حق ذکر کړی واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. د الله حق دا دی چې د هغه نه علاوه بل چا بندګي نه کوي توحید به مني بېډاري کوی وي د مور پلار سره ښه کول. د الله حق او د مور پلار د حق ولې یو ځای راځي د هغې دا وجه ده والله اعلم چې اصل چې موږ د دنیا ته راغلي یو نو دا الله سبحانه وتعالی موږ پیدا کړي یو او د هغه طاقت دی او هغه زموږ خالق دی او موږ مخلوق یو. خو په هغې پسې د دنیا ته د راتلو زموږ سبب څوک دی هغه د مور پلار دی. نه ځکه د الله د خپل حق سره د دوی د حق ذکر کوي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. او ستاسو رب دا فیصله کړې ده چې بندګي به نه کېږي مګر د الله د الله حق وبالوالدین احسانا او د مور پلار سره ښه کول. دې ځای کې بیا چې نو د خپل حق سره د مور پلار حق ذکر کو بلکې د دې خبرې سره چې زما شکر وباسئ نو دا خبره ورسره هم کړې د مور پلار به هم شکر وباسي. ووصینا الانسان بوالديه موږ وصیت کړی د انسان ته الله وایي چې د مور پلار سره دې ښه کوي. حملته امه وهنا على وهن مور دې په خېټه باندې ګرځو نو څومره کمزورتیا او څومره سخته به یې مور وایي. بیا د هغې نه بعد الله وایي آیت په آخره کې ان اشکر لي ولوالدي نو شکر وباسئ زما او د چا د مور پلار. ځکه علما وایي چې د الله شکر دې ویستو او د مور پلار شکر دې نه ادا کوو نو الله چې کوم شکر ویستی دغه نه قبلېږي او چې د مور پلار شکر دې ادا کوو د الله شکر دې نه ویستو نو د مور پلار د شکر چې کوم ویستی دا نه قبلېږي. یو بل سره لازم دي دا شکرونه چې وباسي د الله اوچت نعمتونه یې په موږ باندې نو د مور پلار هم په موږ باندې غټ احسان دی. د الله سبحانه وتعالی شکر به وباسي نو بیا به مور پلار شکر هم وباسي. د الله نه بعد په دې دنیا کې زموږ د وجود او دلته چې موږ اوس یو او چې په کوم ځای کې هم یو نو الله نه بعد په دې کې سبب څوک دی دا زموږ مور او پلار دی. رب العالمین خو د هغه انسانانو صفت کړی دی کوم چې د مور پلار سره ښه کوي. د یحیی علیه السلام مبارک الله سبحانه وتعالی وایي وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. الله وی یحیی علیه السلام چې د مور پلار سره ډېر ښه کول. په قرآن کې الله وی خپل وزرې هغو ته چې دی نه کته کوي وزرې کته کوي دې څه مطلب دی ځان د هغوی په مخ کې څه کوي عجزه کوي. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. الله وی د وزرې او د کوزي کوي. یو ځوان سړی وی د 15 کالو د 13 کالو سم ضرور وي بوډا پلار به د لس کم سل کالو 15 کالو هغه به در سختي خبرې کوي د به در سر ټیټ نیولې خبره به اوري. د مؤمني وزرې کوزي کړي دا به مخکې څوک خبرې نشي کولی هغه به مخکې څه هغه یو غر دی هغه خبره کوي نو ستا د خپل زور او د هر څه به دنه هېر شي. اگر که د بدن په لحاظ سره ته ډېر زوروري خو واخفض لهما جناح الذل من الرحمه د خپل وزرې کوزي کړي نو بوډۍ مور به بوډۍ د ګرځېدو به نه هغه به دې تکړه ځوان زوی ته کارېږي نو دی به د غلی ناست او صحیح د مور به داسې وکړو څنګه چې ته به خوشحالۍ موږ به وکړو وزرې صحیح او وزرې به کته کړي نو به ډېر زورور انسان. او ما په حرم کې دا واقعه لیدلې وه چې زه ناست ومه لمونځ مې کوونه د قالین باندې ناست وم نو د هغې سره خوا کې بیا د لار ور تېرېدو نو په دې کې یو کس چې ګاډۍ ودرولو په ګاډۍ کې بوډۍ زنانه ناسته وه او دغه زنانه خپل لمونځ کوه بوډۍ زنانه وه نو ما لمونځ کې بیا ناست وم په حرم کې نه هسې دې بوډۍ ته مې سوچ لاړ ډېره بوډۍ وه چې دا ماشاءالله اوس څومره ښکلی لمونځ کوي او الله یادوي دی. په دې کې لږ څه بعد هغې زوی راغی او زوی چې له ما ولیدو سبحان الله چې بلکل زاریان کړم یو دنګ ښکلی هلک سمه غټه ږیره وه او د دې مخ نه سیماهم فی وجوههم من اثر السجود او د دې مخ نه د دې سجدو هغه رڼا د دیندارۍ هغه رڼا تله د راغې د دې مور سره چې کله مور ته راورسېدو د ولاړې نه ورته خبره نه کوله د دې چې دا سر یې ټیټ کړو نو هغې ته په غوږ کې زیرو غوندې کوي ځو واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وزرې به بلکل کته کړي په غوږ کې ورته ځو بس دی
هغه ته وځو هغه ته پیزار کې پیزار هغه لږ نه پیزار په خپل ترخ کې نیولو نو دې ته ونه کې ته جدي دراسه زما کپړې سخش یا ما سپین توپ یا سپینه کپړه مې چولې دا اوس خش دې نه نه پیزار به ترخ کې نیولو نه امور ورونه کړو او د خندا شینه امور د دعاګانې کولې دې ته وقفت لهما جناح الذل من الرحمه ابو هريره رضی الله عنه چې د کور نه بروتو دغه طریقه و چې راوتنو مور ته به وي السلام علیکم ورحمت الله مور زلالم هغه ته وعلیکم السلام ورحمت الله زوی لاړ به وته تو کې به تو مور الله دې پتا دې سره رحمو کې لګې څنګه چې زما شملو کړه هغه وته زوی الله دې پتا دې سره رحمو کې لګې بوډا ورګي چې ما سره داخه کې دغه طریقه و دغه عادت چې کله د کور نه راوتنو ابو هريره دغه رسول دی چې دغه امر حدیثونه د رسول صلی الله علیه وسلم نه نقل کړي خود الامور بمخي ګورغه سنو واخفض لهما جناح الذل من الرحمه او الذي مخي دغایت کی وی وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا او يلا دي سرحمو کی باغو بانی لکه څنګه چې زړ کې لوی کړه ما څومره سخت باغو تیری کړي ستابو دی لوی ولو کی نه دغه به د جزای چې ته دغه به مخ کې ځان کمزورې کې کته زوره ورم تباس کسان د مور پر سره دي خبرې کی ته چې مور پر د سره نوکران دي چې بد اخلاق وي د مور پر سره نه چې سره د نشیته کوي زما مور پر بد اخلاق دی یو امتحان دی د مور پر بد اخلاق کېدو مطلب دا نه چې ته هم بد اخلاق دا خدای الله نعمت چې مور پر چاله ورکی دا مور پر خو نعمت دی کنه بیا باقي له پس بل نعمت دی چې مور پر سره دي چې ورکی ځای خوش اخلاق دیندار دی نعمت خو چې الله تعالی مور پر ورکی مور پر بد اخلاق دی مطلب ته مور بد اخلاقی کې ته وایي ته ټکه د باز ظالم مور پر وایي الله اکبر زاریان واغ انسان سره دغه عزت جګړه د الله سوچتي او پلار باندې دغه له سوچتي په مور باندې هغه انسان باندې سوچتي چې ټول شپه او شپه ورځ هغه غریب مزدوریان کړي ته ساتره په تاسو سبقونه ویلي ته بنن گزار کې او پته به گزار نه کو هغه مور چې ته سره پر اساس نه دي کړی دا موضوع د زول زمانه نن ته باندې گزار کې هغه مور بلر نن ته د بچونه چې نه سپخ کار شو بچی کله راغلی بچی خو لږ وخت شوی چې ستا کور ته راغلی او ته په ستړی کې هغه له تعالی سره دي کړی ته له هیڅ نه دي کړی ته له ګټي ته له ورکه چې نه جوړ شي ته هسپتال ته بوجار سي ته ولکه سبحان الله چې له سکړی نه دی هغه سره دوه محبت کې چې هغه خلک ول پرې خو د چا چې د استاد پر خپل جون چې خوري کړي هغه دې پرې خو د وړي کې ماشوم ته بدی شي هغه وړي کې ماشوم په مینه محبت کې بچی نه هغه مور پلار هغه بوډا پلار هغه انسان هغه بوډۍ مور هغه درنه خزه هغه پرې دا غریبانو ځان له په دې چې په کمزې کې پراته کله به دې رونو جنگي یو ویني تیبو زنا بلوي تیبو الله اکبر او دوی با کوبو کاتبو د مور پلاس وبدي کټ کې براته دا وو بګي سمراستو زه نو برابر یو بخپو کې نو بلبو په ترخ کې نو بلبو به سینه ناس او ساجيبه حالات وو هغه بګي د ګنې جمهور غریبه به له ماشومانه وته میچاجوي کې د کټ کې هغه دغه شم پرته خدای نو چې پاس او نن دا بوډا بوډۍ په دې باندې د جنگ روان دي چې سوده چا به کور کې ځای نشته غریبان بیا چې چا سره کور کې مغولې کمرو ته ګور کې بزاغه کله اساسي او کله سو کله او دې په دې انتظار کې چې کله بدوی دی دنیا نه ځي نو ګور د مور بل سره خکوي حدیث کې راځي امام احمد امام حاکم راوړی دی عائشه رضی الله عنها وی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې دخلت الجنه فسمعت قراءه جنت نه وته چا به قرآن لوستو فقلت من هذا وما تبوسك جدا صوت وما تقول شو حارثة ابن النعمان ده حارثة ابن النعمان رضي الله عنه رسول الله كذلكم البر مر بلا جي سړی خکې مر بلا سره جي سړی خکې نه دغه ته رسېږي په جنت کې تلاوتونه کې ناشته سره لاسه د مور بلا سره خکړي عمر ابن ذر رحمه الله کله چې عمر مړ شو یو نیک انسان نه پلار به ډېر خپو چې هغه ذر دغه نومو جګړې ډېر سخی جوړل هغه دی ډېر جاړي به دي زوی به سره هغه دي زوی به چي او دی ولې د کیسې چلو وی څومره ژوند چې د ما سره تیر کړی دی کنه دې چې د زمانه مخکې نه لري ترې بلانه کې د ورځې به
زه به مخکې کولم او د شپې به خپله مخې ته روان وي پلار که څوک څه ګزار کړي سره وځي چې په ما لګي دا د ټول ژوند طریقه وه د ورځې به زه مخکې وم او د شپې به دی مخې ته نو زه به شاته وم او په دې ټول ژوند کې چېرته دې ځي ته نه دی ختلی چې زما نه اوچت وي چې په کوم ځای کې به زه ولاړ وم هغې به لږ دنګ ځای دی به هغې ته نه ختو پلار زما کته دی د کور دې چت ته به نه ختو ملګري به چې رالو څه خبره ورته وکړه کور ځای کور ځای نه چې بیا وروسته ګورې ولې وي لاندې زما پلار وده دی زه بر وکړم هغه لاندې پورې الله به خفه شي حالانکې دې کې ورسې بې ادبي نشته خو دا د هغوی هغه ادب دی د مور او پلار سره علي ابن الحسین د حسین رضی الله عنه زوی هغه د چا دا ووایي چې ته کله د مور سره روټۍ خورې نه ته د دسترخوان باندې ناست خو د هغې سره ډوډۍ نه خورې چې هغه پاسې ته به ډوډۍ خورې ولې نو هغه ورته وایي دا دې راسره زه په دې یېره کې یم داسې نه چې زه ځان له د غوښې څه پوټۍ رالم یو ټنګره رالم او زما د مور په هغې باندې نظر وي نه د مور به مې خفه شي د هغې به بې نظر او زه به یې روالم نو هغه به څه وایي مور ده او وایي زه ښه ته یې وخوره خپله مخې ته چې کوم دی هغه به ماله راکړي په زړه کې خو به خبره راشي دومره به هغوی سوچ کوو د مور او پلار مبارک کې بلکې الله به قرآن کې څه وایي فلا تقل لهما اف اوف ټکی به دا مخکې نه کړي د دې نه لاندې څه نشته کنه الله به هغه ذکر کړی اوف به نه کوي اوف لکه مثال کې تا باندې مصیبت دی قرضه ده سخته ده د مور پلار مخکې به نه چې اوف دا بعضې ګرځې مور پلار سره کښېني دا اوف ټکی ووایي ولې به نه دې کې څه بې ادبي ده د مور پلار خبره په دې کې دا ده چې کله ته داسې ووایي نو د هغوی د زړه خفه شي زموږ د زوی ته ګوره څه مسله ده نو زړه به ونه خفه کړي ځکه د مور پلار په مخ کې موږ دا ورسره دا وایو چې د خپل مصیبت تذکره بالکل مه کوه هغو ته څه مه وایه چې ما ته دا مسله ما ته دا مسله دوی خفه کېږي په دې باندې د غریبانو هسې کمزوري نو په زړه کې سوچونه رالو نو ښه به څه شي ښه به خراب شي نو خپلې مسلې د کور د دروازې نه بهر ځان له حل کوه خپلې ښځې ته یې بیانوه خپلو بچو ته یې بیانوه خو د مور پلار په مخکې دې خبرو تذکیره وکړه بعضې کسان سادهګانې د مور پلار په مخکې شروع کړي ما ته دا مسله ما ته دا مسله دا مسله نو دې خو بیا بېغمه وده شي خو هغه بوډا بوډۍ له بیا خوب نه ورسي دې هلته د هغو طاقت ختم شوی نو پلار غریب ارمان کوي ارمان چې هغه ځواني وي ما به پکې منډه والی مور غریب ارمانونه کوي چې زما باندې هغه ورځې وي ما به پکې ځان له منډه والی نو هغوی خفه شو نو مور پلار به دومره هم زړه ته به ورته تکلیف نه رسېده دلیل دی په دې باندې چې شریعت دې خبرې له څومره اهمیت ورکړی